ابو حنیفه رحمت الله علیه مبارک داغه یو شاگرد محمد بن حسن صاحب رحمت الله علیه، محمد بن حسن رحمت محمد صاحب، امام محمد صاحب لکا لنڈ بویم درتا، امام محمد صاحب دا د یو ډیر لوی نواب زوی و. دا امام محمد صاحب چې و دا د یو ډیر لوی نواب زوی و او د ډیر خوبصورت و، ډیر د رنګ دنګ نه ښایسته و. نو پلار را روان کو، چې پلار را روان کو نو امام اعظم امام ابو حنیفه صاحب نعمان بن ثابت رحمت الله علیه مبارک تیرا وستو. نو امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه ته د نواب او د مالدار سړي دا خپل زوی دا محمد صاحب امام محمد صاحب ورته راوستو. کم عمر هلکو ورته وی امام صاحب وی زه په د خپل زوی علم کومه، د دنه عالم جوړومه، دې دپاره مې تا ته راوستو چې دی ستا نه علم حاصل کړي د الله دپاره. زمونږ اکابرو کې امام اعظم ابو حنیفه صاحب مبارک کی، امام شافعی صاحب مبارک کی، امام مالک صاحب مبارک کی، امام احمد بن محمد بن حنبل رحمت الله علیه مبارک کی، چې کومه د خدای نه یره وه، کومه تقوا وه او کوم اخلاص او للهیت او د مخلوق نه بې پروایي استغنا او استغنا وه، دا به په چا کې پیدا نه کی. نو دی مې تا ته د علم حاصلولو دپاره راوستی دی، دی قبول کا. امام صاحب مبارک چې ورته داسې وکتل نو امام صاحب خو ډېر لوی سړی تېر شوی دی، چې ورته داسې وکتل هغه وی د ده نه خو ډېر څه په نظر باندې راځي چې د ده نه به خدای ډېر لوی سړی جوړ کړي. نو امام صاحب مبارک وی بس دا قبول دی، کینوه. امام صاحب مبارک داغه د ناستې سره فوراً ته تپوس وکړو، وی بچیا قرآن شریف دې په یادو یاد کړی دی؟ او ورته وی نه قرآن شریف خو مې په یادو نه دی یاد کړی. امام صاحب مبارک رحمت الله علیه ورته وی بچیا دلته د شاګرد کېدو دپاره، دلته د علم د حاصلولو دپاره د ټولو نه لوی شرط او لومبنی شرط دا دی چې سړی به اول حفظ کوي نو بیا به راځي. لاړ شه ته اول حفظ وکړه، د الله کتاب په یادو یاد کا، چې څونه وخت کې د یاد کا بیا راشه بیا به دلته علم حاصلې. وی ټیک ده جي بس پاسېدو. هغه خلکو کې مینه ډېره وه، هغه خلکو کې درد ډېرو، هغه خلکو کې شوق ډېرو، هغه خلکو کې د خدای رضا ډېره وه. عجیبه حافظې خدای ورکړې وي، پوره په یوه هفته کې قرآن شریف ټول په یاد و یاد کړ. په یوه هفته کې، یوه هفته بعد راغی امام صاحب مبارک ته راغی کېناسته. امام صاحب مبارک ورته وی بچیه تا ته خو ما ویلي و چې قرآن شریف یاد کا بیا راشه، ولې راغلی بیا ولې راغلی؟ هغه ورته وی حضرت وی قرآن شریف مې ټول د الله په فضل په یاد و یاد. امام صاحب مبارک تینا ځای په ځای واورو او ټول قرآن شریف ځای په ځای ورته واورو. دا حافظه وه. د داسې خلکو نظار شم. نو بیا د امام محمد صاحب علم داغه چې کوم کتابونه دي